و یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ډایرکټ سوال یې وکړو متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ دا اوس ډېر ناشنا سوال وکړو، ځکه چې د قیامت ته راتلو علم خو د پیغمبر سره هم نشته. د قیامت ته راتلو علم دا صرف یو الله ته معلوم دی، بل هیڅ چا سره دا علم نشته. خو دې سړي دا تپوس وکړو چې یا رسول الله متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو، څه جواب یې ورنکړو د دې خبرې. نو بیا صحابه کرام خپل منځ کې خبرې کولې، چا وی دا سوال په پیغمبر ښه ونه لګېدو، چا وی دا سوال به یې اورېدلی نه او چا سوي او چا سوي. خو بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو، وی هغه څه شو؟ هغه تپوس چې د قیامت په باره کې کوو. هغه راپاس یا رسول الله زیمه وی ماذا اعددت لها؟ ته خو تپوسونه ډېر کې د قیامت په باره کې چې قیامت به کله راځي، خو سړي تیار کړي دي د قیامت لکه هسې صرف تپوسونه کې، ځکه چې د علم سړی صرف د تپوسونو مشیني، تپوسونه ډېر کې خو عمل نه کوي، صرف د تپوس لپاره تکړی چیرې د عالم سره کېناسته او بس سټارټ به شي او لیست به راوالي د سوالونو او دا داسې او دا داسې او دا به څنګه کوو او دا به څنګه کوو او عمل بیا په یو باندې هم نه کوي. صحیح د قیامت به کله راځي دا ستا سوال دی، خو غټه خبره دا ده چې تا تیار کړي د هغې دپاره څه دي. که یو سړی د قیامت دپاره تیاری وکړي نو بیا به هېڅ پروا دی نه ساتي چې قیامت به کله راځي او کله به نه راځي، ځکه چې هلته خو هغه تیاری کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته وی ماذا اعددت لها؟ څه تیاری دې وله کړی که نه؟ هغه هم ډېر ساده سړی و، وی لا شی، داسې خاص تیاری خو مې نه دی کړی، نه داسې ډېر مونځونه او نه داسې ډېر زکاتونه صدقې، خو به دغه مونځ او کم زکات او کم عبادت چې راباندې الله فرض کړی دی هغه کوم. ها یو کار دی چې الا انی احب الله ورسوله، خو د الله رسوله د الله سره او د پیغمبر سره مې ډېر زیات محبت دی، ډېر مین یم په دوی باندې او ډېره مینه ورسره کومه، دا زما یو خاص کار دی وایي چې تا ته یې ووایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت مع من احببت، زه به صحیح د قیامت پر ورځ به ته د هغه چا ملګری یې چې د چا سره دې محبت کړی. صحابه کرام وایي انس بن مالک رضی الله عنه وایي دغه ورځ په مدینه کې سم اختر و. ولې اختر و؟ وی پیغمبر وی چې سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا سره چې د چا سره محبت کوي، نو وی موږ خو ټول د پیغمبر سره محبت کوو. چې کله ته د پیغمبر سره محبت کوې ته به د هغه سره په جنت کې یو ځای، ته به د هغه سره په جنت کې ګاونډي. خو دې ځای کې یو اهمه مسله ته بیان کړم، ډېره فایدهمنه. د پیغمبر سره محبت کوونکي خلک دوه قسمه دي. یو هغه چې د پیغمبر د ذات سره محبت کوي، بس ذات مطلب څه دی؟ یعنې د هغه د بدن سره محبت کوي، د هغه د ویښتو تذکره چې راشي په ده ښه لګي، د هغه د مخ تذکره چې راشي په ده ښه لګي، د هغه د سترګو تذکره او به سترګو نه اوښکې روانې شي او په ژړا شي او موږ جي پیغمبر باندې مین یو. یو قسم خلک دا دي چې صرف او صرف د پیغمبر د ذات سره محبت دی بس. او دویم قسم خلک هغه دي، او دا حقیقي معنو باندې پیغمبر سره محبت کوونکي دي چې د پیغمبر د ذات او د عمل سره محبت دي. د پیغمبر د ذات سره محبت دی او هر هغه کار چې د پیغمبر کړی د هغې سره محبت دی هغه هم کوي. د صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکی دی.